ملګرو یو ویډیو چې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات گردش کوي چې دغه ویډیو د پښتو د مشهوري سندرغاړي ګلپاڼي په حواله ده او دا ډیره یو خرابه او ګنده ویډیو ده چې په لایف ویډیو کې ورڅخه ریکارډ شوې ده. په دغه ویډیو کې له یو کس سره په لایف کال خبرې کوي چې ناڅاپي څادر لاندې ولویږي او د هغې سینې ښکاره شي. قدرمن دوستانو که غواړئ چې تاسو هم همدا ویډیو وګورئ په ویډیو کې تر پایه راسره پاتې شئ. همدا تازه وایرل شوی ویډیو همدلته له تاسو سره شیر کوم. قدرمن دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ګلپاڼه د پښتو ژبې په اوس دور کې تر ټولو یوه ښکلي او خوږوازه سندرغاړې ده چې په لر او بر پښتنو کې بلا شی مینوال لري او وخت نا وخت په دغسې سندرغاړي او سلیبریټیوز پسې خلک مختلف قسمه پروپاګنډې جوړوي. ملګرو د ګلپاڼي په حواله دغه ویډیو اوس وایرل شوې ده چې یو کس دغه په سوشل میډیا اپلوډ کړې وه او ورسره لیکلي وو چې دا د ګلپاڼي ویډیو ده. خو ملګرو دغه ویډیو چې کله موږ هم را پیدا کړه او صحیح مو وکتله نو په دې کې ګلپاڼه نه بلکې د ګلپاڼي په څیر یوه بله جنۍ ده چې له یو هلک سره په لایف کال خبرې کوي او هغه ته خپلې سینې ښیي. دا معلومه نه ده چې دغه جنۍ چې خپلې سینې ورته ښیي دا د دې خاوند دی او که ملګری. هغه موږ نور څه کوو چې هغوی ښځه او خاوند دي او که څه بل څه. خو ملګرو دغه تازه ویډیو چې وایرل شوې ده او خلک د ګلپاڼي نوم ورسره لیکي دا د ګلپاڼي بالکل نه ده. دا هسې د ګلپاڼي د بدنامولو په خاطر یوه پروپاګنډه جوړه شوې ده چې هغه بدنامه